السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حمیده و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یو سړی د یو چا په کور کې پر کرۍ اوسېږي، نو هغې کې چې دا ونې دي دا د چا دي؟ نو جناب محترم، یو سړي چاته کور یا ځمکه په کرۍ ورکړه او دې کې ونې وي، نو که دا ونې د دې ځمکې مالک کرلي دي نو دا خو بیا مکمل د مالک دي، د دې شاخونه هم د مالک دي او څانګې هم د مالک دي او هر څه د مالک دي. او که چېرته دا د کرایدار چې دا کم چا ځای د په اجاره نیولی، عربۍ کې دې ته اجاره وایي، پښتو کې ورته کرایه وایي. دا چې دا چا کرایدار دی، دا چې چا دا ځای په کرایه نیولی دی، نو که دا ونې پکې دی کري، نو که د مالک په اجازت یې وکرلې بیا هم دا ونې د مالک دي. دا داسې دی لکه د مالک د طرفه چې دی وکیلي په دې کرلو کې، نو بیا هم دا ونې د مالک دي. خو که د مالک د اجازت نه بغیر پکې کرلې وي، نو بیا دی داسې دی لکه غاصب، لکه دا ځمکه چې غصب کړي، ځکه د هغه د اجازت نه بغیر د هغه په ځمکه کې ونې کري او انتفاع ترې نه اخلي. نو که هغه کله م ورته وویلې چې دا ونې دې ختمې که وباسه، نو په ده باندې لازمي دي چې دا ونې ختمې کړي. او که په مالک یې خرڅوي، نو د ولاړو ونو په بیه به یې پرې نه خرڅوي، د ویستلی شوو ونو په بیه به یې ورباندې خرڅوي، چې هغه ونې چې وویستلی شي او بیا په پټي کې پرتې وي، نو د دې ویستلی شوو ونو چې کومه په بازار کې بیه ده، په همغې بیه به یې ورباندې خرڅوي. نو د دوه او درېیمه دا ده که بالفرض دی نه وباسي، نو مالک سره جوړ جاړی وکړو، نو بالکل دا ونې د ده دي، خو لیکن مالک ته به د دې انتفاع د دې ځمکې نه چې دا کومه ګټه یې د دې ځمکې نه اخیستې ده، د دې باقاعده بیلې پیسې به ورکوي. دا مسله باقاعده طور سره فتاوا حقانی په جلد 6 صفحه 241 کتاب الاجاره کې ذکر کړي. فتاوا شامی دا ډیره تفصیلی راخیستې ده او دې وخت کې یقین وکړه موږ ډېر ستړي یو، که نه اوس مې درته ټول عبارتونه ویلي. دا فتاوا الکاملي هم راخیستې، د فتاوا حقانی دا دغه خو درواخله عبارت دی. وایي هغلته سوال شوی دی چې دا اجارې په ځمکه کې دا ونې دي دا د چا دي؟ دی ورته وایي که دا اگر یہ درخت مالک مکان نے لگائے ہو اور خدمت کاشتکار نے کی ہو تو یہ درخت مالک کے زمین کے ہوں گے. وایي که دا ځمکې ونې په دا مالک مکان پکې ایښې وي، یعنې چې دا څوک د دې کور مالک دی یا د دې ځمکې مالک دی او دې بل سړي صرف خدمت کړی و، نو دا ځمکې دا ونې به د دې مالک وي، خو په دې خدمت باندې به ده ته اجرت اليوم ورکول کېږي دیاړي. او که چېرته داسې شی و چې دا درخت دا ونې دا د کرۍ کښ لګولې وي، خو د مالک په اجازت یې لګولې وي، نو دی بیا د هغه د طرفه وکیل دی، بیا هم دا ځمکې وایي دا ونې د دې ځمکې د مالک دي. که بې اجازته یې لګولې وي، نو دا بیا غاصب حسابېږي. نو یا که هغه ورته ویلي وباسي به یې که په هغې خرڅولې، نو د ولاړو ونو بېله بیه وي او د غورځولی شوو ونو بېله بیه وي، نو دا به د ولاړو ونه په بیه نه خرڅېږي، د غورځولی شوي ونو په بیه باندې به په مالک باندې ورخرڅې شي. او که نه خرڅوي، نو بس بیا د مالک سره جوړ جاړی وکړي او چې دغه یې وکړي. بیا د فتاوا الکاملیه پوره حواله را نقل کړې، د شامیم را نقل کړې. دی قال العلامه محمد الكامل الطرابلسي دی وقد طال صاحب التنقيح الكلام في تحقيق هذه المسألة قال فالحاصل أن من زرع أرض غيره بلا إذنه على وجه الغصب. وګدا کیسه پکې را نقل کړې، خو خلاصې درته موږ بیان کړه چې څلور صورتونه لري. یا به مالک کرلی وي نو دا غدي، یا به د مالک په اجازت کرلی وي بیا هم دا غدي، یا به د مالک د اجازت نه بغیر کرلی وي خو په مالک یې خرڅوي، نو د غورځولی شوو یا د ویستلی شوو ونو بیه به ورکړي، او یا دی ورسره جوړ جاړی وکړي، هغه ته د ځمکې د انتفاع بېله ګټه ورکړي، او د چې د ځمکې نه انتفاع اخیستې د دې د کرۍ ورکړي او دا ونې به د ده شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.